د سمنګان ولایت د خلم ولسوالۍ اړوند غزنیګک سیمه چې د مزار شریف کابل پر لویه لاره پرته ده د خټکیو د پخېدو له موسم سره سم یو ځل بیا د پیر او پلور پر مهم بازار بدله شوې ده. هټیوال وایي د خلم خټکي د خپل ځانګړي خوند، خوږوالي او لوړ کیفیت له امله په هیواد کې ځانګړی شهرت لري او له بلخ، کابل، باغلان، سمنګان او یو شمېر نور ولایتونو خلک د همدې خټکیو د پیرلو لپاره دغې سیمې ته ورځي. اینجا رنگارنگ خربوزه داریم ما به نام زرمتی، امیری، اسقلانی، علف‌پوچاق، شکرپاره. گوناگون خربوزه ما داریم که اینجا بسیار شیرین است. مردم از کابل، از هرات، از هلمند، از ننگرهار میایم اینجا خربوزه میخورن. مشتری خوب بسیار داریم و خربوزه فروشی خوب است همیشه ان شاء الله. بل خوا ځینې کروندګر وایي که څه هم سږکال د خټکو کیفیت ښه دی خو د موسمي ورښتونو او ناوخته بارانونو له امله د کروندو یوه برخه زیانمنه شوې او حاصلات د تیر کال په پرتله کم شوي دي. کروندګر له اړوندو دولتي ادارو غواړي چې د طبیعي آفتونو له امله د اوښتو زیانونو د جبران ترڅنګ د اصلاح شوو تخمونو، کرنیزو درملو او د بازار موندنې په برخه کې هم ورسره همکاري وکړي. مشکل داریم که آو نداریم. اگه باشه کلی غزنیگک منطقهش دیگه در کلی مردم معلوم است که خوب حاصلات داره، خوب خربوزه داره دیگه کلی جای نامشه کشید. دغه موږ د خربوزو حاصلات دي یو خو دلته سیلاو سره مخه ده، دا پولې نه دي راته جوړې، سیلاو راسي موږ ټوله شپه هم دلته مصروفه یو او بل هم دولت نه هر ارګان نه دغه توجه ده د موږ زراعت ته کومک سوی ده، نه کومه دوا راکړل سوې ده، نه کوټ راکړ سوی ده. دغه هر څه موږ په خپل هم دغه شخصي جوب نه کوو. که دولت دې زراعت ته توجه وکړي، موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي، یا د ترکتور یا د قطبې له لحاظه یا د کوټې کیمیاوي دوا مواد هغه مرستې موږ سره وکړي نو انشاءالله موږ حاصلات به نور هم ښه سي. ورته مهال د سمنګان ولایت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي سږکال دغه ولایت کې د خټکو حاصلات شاوخوا 25 سلنه کم شوي دي. د دوی په وینا د بزګرانو د ملاتړ لپاره بېلابېل مرستندویه پروګرامونه په پلان کې نیولي دي. ما در سال قبل در حدود 2950 هکتار زمین خربوزه کشت شده بود که از او آماری که در بازار عرضه شده بودند در حدود 44900 متریک تن خربوزه به فروش رسیده بود. اما امسال دیاقین که سال قبل تجربه شان می بودند که خربوزه ارزان شده، کشت مثلا کم کردند اما اراضیشان در حدود 2212 هکتار زمین پیش ریاست زراعت ثبت هستند که از جمله حدود 33675 متریک تن خربوزه پیش بینی شده. خټکی هغه کرنیز محصول ده چې شمال زون کې ډېری کروندګر د همدې حاصلاتو له لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. خو کروندګر وایي د مناسب بازار نشتوالي، د بیو ټیټوالي او موسمي ناروغیو زیاتوالي له امله یې عواید کم شوي او د هغوی پر اقتصادي وضعیت منفي اغېز کړی دی. امان الله عادل، حریت راډیو، سمنګان.